او ملګرو تاسو به کتلی مې په فیسبوک په یوټیوب باندې چې زمونږ یو صاحب الله درمان صاحب ډېر ښه شاعر هم دی او د هغوی یو پیج چلیږي درمان ټي وي باندې هغه مشهور دی او د دې زمونږ مشر چې زمونږ د علاقې د ټولې علاقې بلکې د ادب ستره اډانه ده د دوی تصویر دی پکې مننه ستاسو نه دا زما خواست دی او مننه به مې چې دا پیج لایک کړئ او فالو یې کړئ ډېره مهرباني به ستاسو او باقي مه ګڼئ شاعر عبدالستاره اوس د ډول په غاړه کړی ګزار ورکړه واه صاحب الله درمان ته واوره رحمان رحیم مرګرو درنوش مجبور یم او په دې لاره باندې را روان وم او عبدالستار بمبار صاحب راته میلاو شو او صاحب الله درمان صاحب چې په کیمره باندې دی او ډېر خوشحاله شوم په دې روډ باندې ناست وو ګاډي شمارله ما یې راشه اوس ورته بریک مې ورته ونیو ما زه د دې استاد نه بس واورو دا زمونږ د علاقې هغه شخصیت دی چې عبدالستار بمبار صاحب دی چې دا د طنز و مذاق بېتاج باچا دی او زما په خیال سره چې د ده په دنیا کې ثاني نشته دی او بل کمال دا دی چې زما د پیدایش نه 10 کاله مخکې د ده کتاب په 1964 کې چاپ شوی دی الحمدلله دی اوس هم موږ ته حیات دی او زه ډېر زیات د الله شکر ادا کوم چې داسې مشرانو د سوری چې کوم دی نو هغه له د اوسه پورې په موږ باندې دی استاد جي تاسو ښه یې بالکل ټیک ټاک صحت هم ښه دی بیماری اوس دې ټیم کې خو سټ یې که نه موسم یخ دی برابر ها موسم لږ یخ دی استاد جي ستاسو نه یو څو کلامونه اورو او ډېر زیات خواهش هم دی او سره راته ووایې چې دا موږ ځان سره یاداشت وساتو نو زه خو درته دا وایم چې وایي رښتونی یار په دې جهان کې نشته تڼۍ مې ځکه په ګریوان کې نشته ما وی یو څوک وسولې اخلمتې خو غیرت او عقل په دکان کې نشته چې بیا پښتو ته مورنۍ ژبه وي هېڅوک په هغه خاندان کې نشته او عبدالستاره پس د مرګه به یې خو د جندو قدر پاکستان کې نشته اندازې که نو ښه کله د یار ورکه خیر دی بیا د بالو سره مې اختیار ورکه داسې ویښه ده چې ویې خوړل یاره تا ته چا وی ګوته خوله کې د مار ورکه او باقي مه ګڼئ شاعر عبدالستاره اوس د ډول په غاړه کړی ګزار ورکه صاحب الله درمان ته واوره ډېر ښه جي نو یاره داسې چل دی دغسې یو او لږ ښه یې ښه هغه زړه مې سوچونو سوداګان وخوړ ځان مې عبس په ګڼ کپان وخوړ لکه یاجوج باجوج په نور خواره شو پس او قاتیانو ملخانو وخوړ نوي ټکسونه ماسونه لګي ګټلی مات د کابلیانو وخوړ قسم دغه چا رښتیا ویلي وو د هندو مالو بامبړانو وخوړ کونډه یتیم خو ته خبر هم نه شو زکات د کلي مشرانو وخوړ مخلوق قسم ملا رواو سر کې داسې قسم ورته ملیانو وخوړ پاکستان نه دی د مستو کټوی ده سر پیروي پیشوګانو وخوړ عبدالستاره په پیسو خرڅېږي سر حق ویونکو شاعرانو وخوړ ډېر درمان صاحب بس به کو استاد جي ناوخت هم دی او استاد جي مرګرو دا طنز او مذاق صرف نه دی د دوی په دې شاعرۍ باندې که چا سوچ وکړو نو په دې کې هغه کوټلي حقیقت او هغه مثالونه او هغه زمونږ ثقافت او هغه تهذیب او هغه کلچر په دې کې پیوړی دی چې مونږ صرف په دې نظر ورته ګورو چې دا طنز و مذاق دی مذاق نه دی زمونږ د عبدالستار بمبار صاحب په شاعرۍ کې که تاسو وکتله نو په دې کې یو لفظ هم داسې نشته دی چې هغه په طنز کې د هغه حقیقت بیان کړی دی چې هغې ته یو سړی سوچ وکړي زموږ په شانتې نو د ده هره خبره په کاڼي کې کرښه ده مننه کومه د استاد جي نه اجازت اخلمه دا زموږ ډېر دروند مشر دی او الله دې راته ټول عمر ژوندی ساتي والسلام